ګیلمن وزیر تر اوسه په شهادت باندې نه دی رسېدلی، خو 50 ساعته کېږي چې دی د اسلام آباد په روغتون کې د بېهوشي په حالاتو کې دی. حالات یې ډېر نازک دی. نن د جرمني ډاکټرانو آنلاین طریقه باندې د ده درملنه وکړه چې دی یې وکتې، ویل یې چې دا تاسو در جرمني پورې نه سي رارسولی، د ده حالات ډېر نازک دی. 20 غنټې نور هم دی وخت لري چې دی به په دغه رقم نارمل حالاتو کې په دې کې تر اوسه پورې ساسته 22% دی فلحال ژوندی دی او حالات امید سته الله پاک پر پرېکړو غاړو باندې قادر ذات دی. د جرمني ډاکټرانو هم دا خواست وکړي چې دا اوس چې یو حاله بچاولی سي، دا زموږ د وس کار نه دی. جرمني ته هم تاسو نه سئ راوړلی ځکه د ده حالات ډېر نازک دی. 20 غنټې دی لا نارمل دی، 20 غنټو مابعد بیا یو حالاته پته ده چې د ده سره به څه پېښېږي. نو د ټولو ملګرو څخه مې خواست دا دی چې ګیلمن وزیر ته دعاګانې وکړي چې الله پاک روغ صحت ورکړي او ده ته د پښتنو ټولو مشرانو دعاګانې وکړي. ډېر مشران دته اسلام آباد له روغتون له ورغلل، ډېرو هلته وژړل، د الله پاکه څه خواستونه وکړل او دغه رقم منظور احمد پښتون هم دغه خبرې جاري کړي دي او د ګیلمن وزیر د مور ویډیو هم د پیغام په آخر کې را سره واورئ، هغه هم دغه خبرې کړي دي چې دا اوس صرف یو حاله بچاولی سي، د ده حالات ډېر نازک دي. ډاکټران دا وایي چې فلحال د دی دالته د اسلام آباد په روغتون کې ویډیو پیغام پر مخ در سره نشر کړي او د معلومات دپاره زموږ سنګر نیوز هم در سره فالو کړي. د ګیلمن وزیر د مور خبرې هم را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د الله روبر افغانانو ټول لاس په دعا کوي، ګیلمن پښتون ته په لپو لپو دعا وکړي، خالق پروردګار د شفای عاجل ورکړي، په خدای دې خپله نه خوږوي، الله دې وساتي، دعاوې ورته وکړي. زموږ د دعا تاج دی چې موږ اورېدلي دي، موږ پر زړه باندې سور ورباندې د ټول افغانان چې دي د هر یو په کور کې ناورین دی، د هر یو په کور کې غم دی. افغانان ټوله په خوار دي، د افغانانو د سر تاج دی ګیلمن. ګیلمن ته دې الله تعالی شفای کاملات ورکړي. ټول افغانانو لاس په دعا کوي، ګیلمن پښتون ته دعاوې وکړي چې په خدای شفای عاجل ورکړي.